سلام دوستانو څنګه سبسکرایبر خپل چینل ته راولو او هغه دوستان چې غواړي یوټیوبر سي او غواړي خپل چینل ته اولني 100 او یا 1000 سبسکرایبر ټول پوره کړي راولي د دې ټولو لار طریقه تاسو ته په دې ویډیو کې ښیم چې څنګه کولی سئ تاسو اولني 100 سبسکرایبر ځکه 100 سبسکرایبر تاسو په هغه وخت کې ضرورت لرئ چې ځینې تنظیمات یا سیټینګونه دي په یوټیوب کې تر هغه وخته تاسو نه سئ اعمالولی تر څو 100 دانې مشترک یا سبسکرایبر تاسو ولرئ نو د دې د 1000 راوستلو لپاره څو لارې شته یوه لاره یې ده چې 100 سبسکرایبر خو په ډېره راحتۍ باندې تاسو کولی سئ پوره کړئ خپل دوستانو اشنایانو ته په فیسبوک ټویټر اخوا داخوا خپل پیج همدغه چینل چې کوم ده لینک شیر کړئ تر څو هغه راسي د تاسو چینل سبسکرایب کړي او تاسو سره اضافه سي تر څو چې کومې ویډیوګانې په اول کې اچوئ حداقل یو 10 تر 20 ویوه لیدونکي ولري نو بله اصلي طریقه یې اوس درته ښیم چې څنګه کولی سو حتی تر 1000 پورې سبسکرایبر خپل چینل ته په ډېر اسانۍ باندې جلب کړو رایولو نو کوم دا ویډیو خوښیږي مهرباني وکړئ ویډیو تر اخره وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ لایک ورکړئ نظر مو راته ولیکئ نو رابسو ویډیو به شروع کړو عبدالمتین سروري یم له زده کړې آموزش چینل نه بیا هم راغلی یم له یوه خوندورې ویډیو سره او غواړم په راتلونکي کې هم تاسې ته د یوټیوب چینل ځینې معلومات وړاندې کړمه هغه د سبسکرایبرو په اړه ده هغه د ویو په اړه ده چې څنګه تاسې کولی سئ خپل چینل ته سبسکرایبر راولئ او ویو د تاسو ویډیوګانې ولري خلک یې وګوري خوښ یې کړي همداسې تاسو ویډیوګانې مشهوره سي لکه 4000 ساعته واچ ټایم ده او 1000 سبسکرایبر ده تر څو 1000 تاسې دغه حد ته ورسیږئ نو دا ویډیو تر اخره وګورئ دوستانو دغه چینل چې کوم زما ده تاسو کولی سئ راسئ مختلفې ویډیوګانې په هره برخه کې موږ دلته اپلوډ کړي دي تاسې وګورئ او د موبایل په اړه دي د فوتوشاپ د اکسل د وورد همداسې د پریمیر په اړه او اوس کوم چې ده له دغو ځایه نه شروع سوي ده د یوټیوب د چینل په اړه به ښې خوندورې ویډیوګانې تاسو ته خپرې کړمه نو اول وار څه کوو چې راځو رابسو یو خپله صفحه به له دې ځایه نه خلاص کړو اوس په ویډیو کې موږ ولاړ یو راځو هم ته هم صفحې ته چې کله راغلو په دې ډول باندې دوستانو دا هم صفحه سو دلته راځو دا پورته کوم همدغه لینک د موږ د چینل ده دغه لینک زه راځم دا څنګه کومه کاپي کومه کافي او راځم یو بل پیج خلاصوم په دې ځای کې دلته څنګه کوم بیرته پیسټ کوم نو دلته راځو تر یو ځایه پورې دغه لینک زه پاکوم دا هم او دا ویو چې کوم لیکلی ده تر سوالي علامت پورې تر دې ځایه ده لینک ما څنګه کړ پاک نو دلته راځو د دې په ځای باندې لیکو دوستانو لیکو صاب او انډرلاین ورکوو وروسته د هغو لیکو داسې لکه څنګه چې زه لیکم همداسې تاسو هم باید ولیکئ ښه نو دلته زه دا اوکې کوم ما مخکې ور لیکلی ده همدا اوکې کوم په دې رقم باندې نو غواړم ویډیو خلاصه شوه ښه نو کله مې چې دا اوکې کړه دا لینک مې جوړ کړه
ورسو لدغو سوالي علامت نه مصاب او انډرلاین همدغه متن او مساوي یو دا ورسره اضافه کړو. دا راځو کاپي کوو. دا هم چې کله کاپي کړو راځو یو ویب سایټ ته هغسې زموږ لینک په بل لینک باندې راته اړوي، یعنې لینک وړوکی کوي راته. نو راځو دلته به سرچ کړم د تاسو لپاره. فارسي سایټونه هم شته او همداسې انګلیش سایټونه هم شته. زه راځم د فارسي سایټه استفاده کوم تر څو ټول دوستان په اسانۍ باندې ورباندې پوه سي. همدغه سایټ ته راځم. په دغو کې کوم لینک چې ما را کاپي کړی و همدا لینک ما کاپي کړی و. راځم دلته په دې ځای کې بیرته پیسټ کوم. همدا شو. دلته یې فارسي باندې لیکلی چې کوتا کن، کوتا یعنې وړکی که. دغو باندې چې کله اوکې ووایو همدا لینک به موږ ته راکړي. ډېر کوتا وړکی لینک یې موږ ته راکړه او دا هم بارکود ده. که چیرې دوستان وغواړي چې دغه لینک د موبایل له لارې نه له دغو بارکود نه واخلي، خپل موبایل دې راواخلي او کیو آر کوډ کامره دې خلاصه کړي، دې ته دې ونیسي، همدغه ادرس به اتوماتیک ډول په موبایل کې ورته خلاص شي. خو موږ فعلا په هغو نور شیانو کار نه لرو. راځو فقط همدغه لینک کاپي کوو. نو دا به راسي دوستان تاسې به په خپلو ټولو ویډیوګانو کې لکه زه چې په ځینې ویډیوګانو کې درته ښیم، راځم د ما خپلې ویډیوګانو ته او دلته منیج ویډیو ویم تر څو یې وښیم ما په کوم ځای کې دا په کار باندې اچولی ده، تاسې څنګه کولی شئ په کار واچوئ. راځم دا یو ویډیو ایډیټ خلاصوم په دې ډول دوستانو. نو دلته که تاسو فکر وکړئ ما لیکلی دي دغو ځای کې یادونه د نورو خوندورو ویډیوګانو لپاره دې لینک ته ورشئ، د یوټیوب چینل جوړول او داسې نور معلومات. دا لینک ما دې ځای کې اچولی دی. نو د تاسې لیدونکي چې کله ورځي ډسکریپشن خلاصوي او دلته به په همدې لینک باندې دی خامخا اوکې کوي. نو کله چې اوکې وکړو دغه لینک یې بیرته د تاسې اصلي صفحې چینل ته ولي. چې کله چینل ته ولاړو نو هلته پوښتنه ترې کېږي چې آیا دا چینل ته سبسکرایب کوې که نه. یو صفحه راجګي چې اوس تاسو ته ښیم په دې ډول باندې. راځو دغه لینک چې کله ما کوتا که دا راځم کاپي کوم، راځم یو بله صفحې کې دلته یې اچوم او انټر وایم. کله مې دوستانو چې انټر ووایه په دې ډول باندې به ماته دا صفحه را خلاصه شي. نو دلته موږ نه پوښتنه کوي چې آیا دا سبسکرایب کوې که نه. دې ډول باندې نو دلته به هغه نفر خامخا دا سبسکرایب بټن وهي او تاسو ته به راځي. او که داسې لینک ساده لینک باندې راسي دا پوښتنه ورنه ونه سي نو هغه سبسکرایب بټن به په ډېره سختي باندې اوکې کوي. نو دا یو ډېره ښه لاره ده تر څو تاسو ته سبسکرایبر راسي. هر څوک چې تاسو صفحې ته انتقالیږي له دغو نوي وړکي لینک نه نو دی به خامخا ستا صفحه ستا چینل سبسکرایب کوي او د تا به مشترک کوي. دې ډول باندې نو تاسې دا لینک کولی شئ هر ځای په کار باندې واچوئ، ځینو پیجو کې یې شیر کړئ او خپلو دوستانو ته یې معرفي کړئ، په مسنجر، واټساپ داسې نور ځایو کې ورته ولېږئ تر څو یې تاسو دوستان په یو باندې اوکې وکړي او راسي. ځکه دا داسې یو لینک ده یو څوک ورباندې نه پوهېږي چې دا د یوټیوب چینل لینک ده یا د بل څه ده. نو دی به خامخا اوکې ورباندې کوي چې کله راسي یوټیوب چینل ته به راځي نو هلته به له ده نه پوښتنه کوي سبسکرایب یا نه. نو دی مطمئن اوسئ چې دی به سبسکرایب بټن وهي. ښه لارې دا وه دوستانو. نورې هم لارې لري خو نه غواړم په دې ویډیو کې هغه ووایم ځکه چې دا ویډیو ډېره اوږدېږي او تاسو ته به هم یو رقم خستکونه تمامه شي. نو دغه یوه لاره یې وه چې تاسو سبسکرایبر په څه رقم باندې راولئ خپل چینل ته. که مو دا ویډیو خوښه شوې سبسکرایب هم هېر نه شي، لایک هم هېر نه شي. انشاءالله دوهم وار هم ډک لاس تاسو څښتن ته الله مسپارم. د خدای په